ملګرو نن بیا حاضر یم ستاسو سره په یو نوي ویډیو باندې. ویډیو ټایټل به تاسو مخکې لیدلی وي تمنیل باندې. ویډیو ټایټل هم داسې دی چې موږ به چېرته پوسټ شیر شي په فیسبوک باندې زموږ نه یا داسې نور څه پکچر شیر شي نو هغه به موږ څنګه ډیلیټ کوو د خپل موبایل نه. نو تاسو به داسې چلو کې چې خپل موبایل کې به اپلیکیشن اوپن کړئ. کله چې تاسو خپل موبایل کې فیسبوک والا اپلیکیشن اوپن کړئ تاسو به پروفایل کلیک والئ. کله چې تاسو په پروفایل باندې کلیک کړئ خپل پروفایل به اوپن کړئ، لاندې به لاړ شئ. لاندې چې کله تاسو لاړ شئ دا به ستاسو چې کوم پوسټونه شیر کړي هغه به تاسو ته راواوړي. دا پوسټ ما شیر کړی دی دا زه ډیلیټ کول غواړم. نو تاسو به د زما د پروفایل چې خواته دا کوم 3 ډاټ ښکاري مخامخ د 3 ډاټ باندې تاسو کلیک والئ. تاسو چې کله په دې کلیک والئ نو تاسو به بیا تاسو چې کله په 3 ډاټ باندې کلیک واغستو تاسو به دا لیکل راواوړي. په دې کې تاسو دا باسکټ والا نشان یې موټو ټریش لیکلی دی. په دې چې کله تاسو کلیک والئ په دې به کلیک کوئ. تاسو به دلته کې د مو باندې کلیک والئ. په مو چې کله تاسو کلیک والئ دا به مو شي لاړ به شي د ټریش ته. اوس به تاسو بیرته راشئ خپل پروفایل نه به لږ وځئ. کله چې تاسو پروفایل نه وځئ د بر سر کې چې کوم د پور 3 لکیرې دي د کرښو والا دا نشانونه دي پر سایډ باندې کوم د چې موږ لاګ آوټ کیږو تاسو په دې باندې کلیک والئ. تاسو چې کله په دې کلیک والئ تاسو به دلته راشئ په سیټینګ باندې به کلیک والئ. کله تاسو په سیټینګ کلیک واغستو نو تاسو به داسې لاندې راشئ. کله چې لاندې راشئ دې ځای کې لیکلی دی یور انفارمیشن. کله چې تاسو یور انفارمیشن ته راورسئ تاسو په دې اولنی نمبر اکټیویټي لاګ باندې به کلیک کوئ. کله تاسو په دې کلیک کوئ اوس چې ما کم پوسټونه د کړي هغه تاسو دلته وینئ. بیرته په دې ټریش باندې تاسو کلیک والئ. ما چې کم پوسټونه هغه ځای نه ډیلیټ کړي هغه دلته راغلي دي. خو دغه وایي چې یاره دا به 29 لکه 30 ورځې بعد ډیلیټ کېږي 29 ورځې بعد به لکه دا ډیلیټ کېږي. خو زه وایم چې نه دا د اوس پرې ټایم ډیلیټ شي. تاسو دې طرف ته چې دا 3 کم ډاټ دی په دې به کلیک والئ. لاندې ډیلیټ آپشن راغی په دې به کلیک کوئ. لږ ویټ په ورته وکړئ دا به اوس ډیلیټ شي. ویډیو به دا ویډیو به بیرته ښیم تاسو به وینئ هلته کې بیا نه وي. په دې باندې به کلیک والئ دا به هم ډیلیټ کړئ. تاسو چې بیا لاړ شئ خپل موبایل کې بیرته وګورئ نو تاسو چې کمې ویډیوګانې کم پوسټونه کړي چا شیر کړي هغه به ډیلیټ شوي ستاسو د موبایل نه. ډیره مننه.